د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلا او 18مه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدني ښکلاو په اړه بیان را روان کړی و. تر دې ځایه خبره را رسېدلې وه چې علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبی صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې موږ چې کوم دا د پیغمبري ښکلاو بیان ذکر کړ، نو په هغه کې فایده یوه دا وه چې کم ځوانان طبقه او کم حاضر وګړي او ملګري په نبوي ښکلاو په نبوي تګلارو پسې عمل وکړي او په هغه پسې اقتدا وکړي، یعنی د ځان پیشن او جوړښت او ښایست داسې جوړ کړي څنګه چې پیغمبر علیه صلات وسلام خپل بدني ښکلا درلوده. او دویمه فایده علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې د پیغمبري ښکلاو دویمه فایده دا ده، ډیر خلک دا دعوه کوي چې ما په خوب کې پیغمبر علیه السلام لیدلی دی، خو په حقیقت کې د پیغمبري چهرې لیدل د نه وي کړي، بلکې یا یو خیال او یا یو سوچ ورو باندې غالبه سوی وي او یا د یو غټې ژیرې خاوند لیدلی وي، نو د ده دا ګمان سوی چې دا پیغمبر علیه السلام دی. نو کم کس چې د په دنیا کې اوصاف او ښکلاوي د پیغمبر علیه السلام واوري او یا یې ووایي، نو که بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام دیدار او ملاقات په خوب کې په نصیب سو، الله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځي، نو هغه به په رښتیا هم د لیدلی وي او په رښتیا به هم نبوي چهره مبارکه او د هغه ملاقات په نصیب سوی. د حضرت ابوقتاده رضی الله عنه څخه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل که کوم چا زه په خوب کې ولیدم هغه سم او رښتیا خوب ولیدی. دا روایت جامع ترمذي او نورو کتابونه نقل کړی دی، خو دا هغه وس اوس صحیح دی چې نبی علیه السلام په خوب کې وویني چې د نبی علیه صلات وسلام شکل او چهره دلته پیژندلی وي چې دغه نبی علیه صلات وسلام په دغه رقم شکل کې و. او حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل که چا زه په خوب کې ولیدم په تحقیق سره چې هغه زه ولیدم، ځکه چې شیطان زما په مثل او شکل باندې ځان نشي جوړولی. دا روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم او جامع ترمذي او داسې نورو کتابونه نقل کړی دي. په همدې خاطر باندې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته چې به کله یو کس راغلی او دا دعوه به یې کول چې ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدلی دی، نو د مبارک به لومړی د پیغمبري اوصافو بیان ځینې وپوښتی، بیا به یې د تعبیر په اړه څه ورسره شریک کړل. لکه امام احمد رحمه الله چې فرمایي د کلیب رضی الله عنه په نامه باندې یو تابعي و، هغه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته راغلی او ورته ویې فرمایل چې ما پیغمبر اسلام په خوب کې ولیدی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ته بیان راته وکړه. هغه وویل چې حضرت حسن ابن علي رضی الله عنه چې د پیغمبر اسلام لمسی دی هغه ډېر ورته سوی و. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته وویل چې هو حضرت حسن رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته سوی دی، نو چې دونې در معلوم دی چې پلانکي ته سوی دی، نو معلومه ده چې تا پیغمبر اسلام لیدلی دی. دا روایت مسند امام احمد کې ذکر سوی. او د یزید الفارسی رضی الله عنه څخه روایت دی چې دی فرمایي ما پیغمبر اسلام په خوب کې ولیدی، بیا مې حال د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سره شریک کړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه راته وفرمیل چې پیغمبر اسلام فرمایلی دی چې کوم چا زه په خوب کې ولیدم هغه حق ولیدی، ځکه چې شیطان دونه توان نه لري چې زما مشابه ځان جوړ کړي. نو ته د پیغمبر اسلام بیان راته وکړه. کله چې حضرت پارسی تابعي رحمه الله ورته مفصل جواب ورکړ او د نبی اسلام مبارکه چهره یې ورته بیان کړه، حضرت عبدالله ابن عباس ورته وفرمیل چې هو که دې په ویښه باندې پیغمبر علیه السلام لیدلی وای هم دې تر دې دقیق وصف او بیان نه سوی کولی. پیغمبر علیه السلام هم دغسې و لکه چې لیدلی چې دی. اوس ما یو توصیه ده هغو کسانو ته چې هغه دا غواړي چې زه په خوب کې پیغمبر علیه صلات وسلام ووینم او د پیغمبري چهرې سره ملاقات وسي. نو ای ګرانه قدرمنې اورېدونکې او ای قدرمنو اورېدونکو او ویونکو، که تاسې غواړئ چې پیغمبر علیه السلام په خوب کې ووینئ، نو زه یو څو مهم شیان درته ذکر کوم چې ته په خپل روزمره ژوند کې هغه شیان په ځان کې عملي کې او د عملي کولو جامه ور واغوندې. اول،
د پیغمبر اسلام پر سنتو او پر تګلارو باندې ټینګ او مضبوط واوسېږئ. دویم، پر پیغمبري تګلارو باندې قدم په قدم ځه او خپله جامه او لباس او شکل پر پیغمبري صفاتو باندې برابر کړه چې د دې جامه او د لباس بیانونه هغه به انشاءالله زموږ په بل کتاب کې چې د احسن سنن په نامه دی هلته به بیا ذکر سي. ستاسې د دعا محتاج یو چې هغه خدای پاک ترتیب کړي او ژر د چاپ چارو ته برابر سي. نو په هغه کې موږ د نبي علیه صلات وسلام د جامو او د لباس او د روزمره کړه وړه په اړه باندې ډېر څه انشاءالله لیکلي دي. دلته مخالف بدني ښکلاوې راجمع کړي دي. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام که بدني ښکلاوې دي او که د جامو د لباس او د شکل او د نورو اخلاقو صفاتو پر هغو باندې ځان برابر که، نو دا د دې لامل او سبب جوړېږي چې نبي اسلام ته په خوب کې ووینې. دریم شی ضروري دا دی چې ستا وینا او خبرې باید همیشه د پیغمبر اسلام په شان کې وي، ځکه دا یو مشهوره خبره ده چې هر څوک د یو چا یا د یو شي سره ډېره مینه لري نو د هغه ډېره یادونه کوي. نو باید ستا ډېره یادونه او ډېر مجلس دی د پیغمبر علیه السلام. لکه موږ تاسې چې په خپله ټولنه کې دنیادار خلک وینو چې د دنیا سره ډېره مینه لري، نو که په مسجد کې کښېني هم دغه دنیا ده او د دنیا خبرې دي، که د باندې راوځي هم دنیا ده او د دنیا خبرې دي، که کور ته لاړ سي هم دنیا ده او د دنیا خبرې دي. یو مجلس بغیر د دنیا د خبرو نه نو د هغو مینه د دنیا سره. اوس که ته د نبي علیه صلات وسلام مبارک عاشق او محب ځان بولې، نو د پیغمبر علیه السلام خبرې باید ستا دا ډېرې وي او ډېر مجلس دی باید د پیغمبر علیه السلام. او څلورم شی چې ضروري دی هغه دا دی چې همیشه باید زموږ ستاسې چوپتیا د پیغمبري علیه صلات وسلام مبارک په ښکلاو کې وي او فکر مو باید د نبي علیه صلات وسلام په ښکلاو په ښایست او په شکل کې باید روان چې نبي علیه السلام په دا وخت کې څنګه کول، نبي علیه صلات وسلام دا طریقه څنګه کوله، د نبي علیه صلات وسلام مبارک چهره مبارکه څنګه و، لاسونه مبارک یې څنګه و، بدن مبارک یې څنګه و. یعنې زه نن سهار د جماعت څخه چې مې کله مخ را وګرځاوه، بس فکر مې دا سو چې پیغمبر علیه صلات وسلام خو چې به سهار مخ را وګرځاوه او د دعا ترتیب به خلاص و، بیا به یو ساتکی چارزانو کښېنستی، نو بس یو ساتکی انتظار سوم چې خلک څه سره ولاړ سول، هغه سنت مې عملي کړ او یو ساتکی چارزانو کښېنستم. نو دغسې باید د سړي په دا ژوند کې فکر وي چې پر دې حال او پر دا وخت باندې پیغمبر علیه السلام کوم څه کول، په دې وخت کې څه کول، او دا فکر یې هم د نبي علیه السلام په کارو باندې مصروف وي او عمل خو یې دی مصروف. او پنځم شی دا توصیه کوم چې زموږ ستاسې همت او کوشش به دا وي چې پیغمبري سنت خپاره او عام سي، تر څو ټول خلک د پیغمبر سنت او تګلارې په خپل ژوندانه کې عملي کړي. خو د بده مرغه که ورته ګورو چې موږ د دا کتاب چې دا تاسې ته اوس په صوتي بڼه کې وویل شو، د دې کتاب د چاپ چارې موږ کولې، خو چې بعض ورونو ته به مو وویل چې که په د چاپ په اړه باندې کوم څه کولی سي هغه وکړي، هغه به یا یو مخ جواب راکړ او یا به چوپ پاتې سول. نو ډېر داسې صوفیان او بزرګان خلک مو دې ته را دعوت کړل چې د چاپ په چارو کې زموږ سره همکاري وکړي، خو هغه به دوی داسې ځان واچوه موږ به بالکل ناهیله سو چې د نبي علیه صلات وسلام عاشقان څنګه کم سول، د نبي علیه السلام محبان څنګه کم سول. آیا د پیغمبر علیه صلات وسلام د ښکلاو د چاپولو دپاره یو کتاب دوی نسي برابرولی، او یا کتاب دا د ستړیا ورباندې تېره سوې ده، ولیکل سوی دی، وویل سوی دی، مګر یو څوک یو خوار او بیکار او یو ذلیله دنیا نسي پر ورکولی. هلته خو چې کښېني خو بیا داسې غټې غټې خبرې کوي چې تر ده بزرګ نه وي، تر ده دینداره نه وي، تر ده مجاهد نه وي، تر ده ښه سړی نه وي، مګر چې د دین په کار کې ورته ووایه چې دغه د دین کار وکړه، یا د نبي علیه السلام د سنتو د خپرېدو کار وکړه، یا یو بل چا ته ووایه چې دا طریقه سنت ده، یا د یو سنت طریقې په اړه باندې یو بل کار وکړه، مګر دی به نه په خپله هغه سنت کوي، نه به بل و سنت ته راهڅوي، نه به دی په خپله د پیغمبري تګلارو کومک واقع کېږي، نه به بل ته دا هڅونه کوي چې تاسې ملګري کومک وکړي که یې زه نسم کولی. نو دا ډېر زړه راته لږ سي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د سنتو د خپرېدلو او د پیغمبري طریقو د خپرېدلو کار په موږ تاسې ملګرو کې څونې کمزوری دی.
باید موږ په هر یو په خپل ګریوان کې وګورو چې موږ څونه د پیغمبر اسلام سنت خپاره کړي دي او څونه مو په ځان کې عملي کړي دي او څونه کومک او مرسته مو په دې اړه کړې ده. او شپږمه توصیه مې دا ده چې زموږ ستاسې کارونه باید د پیغمبر اسلام د سنتو سره برابر وي. او اومه توصیه دا کوم چې باید زموږ ستاسې روزمره اذکار او ذکرونه په هغو کې درود شریف باید ډیر وي. درود شریف د نبي علیه صلات وسلام مبارک د محبت یو لویه نشانه او علامه ده. د دې شانو تر عملي کولو وروسته به انشاءالله لوی خدای جل جلاله پر ما او تا باندې احسان وکړي او د محبوب صلی الله علیه وسلم دیدار به مو نصیب سي. لکه شاعر چې هم په شعري ژبه کې د پیغمبر اسلام ستاینه داسې کوي: راز د مینې څه دی او دا ستا د عشق تعبیر نبي، ستا نومې اجمال دی هم دا ستا نومې تفسیر نبي صلی الله علیه وسلم. یعنی عشق خو ټوله سراسر خو یا رسول الله ته او د عشق که اجمال دی امې ته او که تفصیل دی امې ته. عشق بل ځای ستا نه وایي د دنیا هغې خو ټولې دغه کیسې دي، د دنیا هغې خو ټولو سراسر سره باطلې دي. که عشق دی او که تفصیل دی او که اجمال دی که آلات دی او که مینه د هغه ټوله ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. درد می د زړګي بیا د بڼو په څوکو اوښکه سو، درد می د زړګي بیا د بڼو په څوکو اوښکه سو، ستا د وصل پرته یې بل نسته کوم اکثر نبي، ستا د وصل پرته یې بل نسته کوم اکثر نبي صلی الله علیه وسلم. یعنی شاعر وایي چې زما نبوي مینه چې کوم په زړه کې وه هغه د زړه کوم درد چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک د مینې په خاطر زما پر زړه باندې څه درد و نو هغه مې د سترګو د اوښک په شکل کې راښکاره شو. اوس ستا د وصل پرته بل اکثر و بل علاج نسته چې ستا سره یو ځای نسم دا د زړه درد به مې جوړ نشي. حتی د جنون دی محبت کې رسېدلی یو، حتی د جنون دی محبت کې رسېدلی یو، څومره مؤثر دی ستا د هجر دروند تاثیر نبی، څومره مؤثر دی ستا د هجر دروند تاثیر نبی. شاعر فرمایي چې موږ د پیغمبر اسلام په مینه کې و جنون و لیونتوب ته رسېدلي. لکه یو روایت هم راځي چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک وایي د الله جل جلاله دونه ذکر کوي چې خلق درته لیونی ووایي. نو دی محترم هم وایي چې موږ د نبي علیه صلات وسلام په عشق کې داسې اندازې ته رسېدلي چې اوس خلک لیونیان راته وایي چې ته بیا دی ګوره چې ګډ دی. خو څومره مؤثر تاثیر دی یا رسول الله دا ستا د هجران او د فراق تاثیر چې ستا سره نسو لیدلی و دا یې لیرې و د څه او ملاقات مو نسته نو څونې سخته ده. زړه مې ځان ته ستا په نوم باندې سا اخلي، زړه مې ځان ته ستا په نوم باندې سا اخلي، ته یې ابتدا او انتها د پاکې مینې، ته یې ابتدا او انتها د پاکې مینې. یعنی زما سا چې ده نو هغه ټوله په محمد صلی الله علیه وسلم، که سا اخلم هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی، او که د سا ابتدا ده او که د سا انتها ده او که د مینې اول دی که د مینې آخر دی هغه ټول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ستا د نامه دی او د ستا د مینې سره دی. الله عز وجل دې موږ او تاسې ته هم د نبي علیه صلات وسلام داسې مینه او محبت راکړي چې زموږ سا او ژوند او په غوښو په رګو په ټول بدن باندې د نبي اسلام مینه ګډه شي. نو بیا به هغه کمال ایمان ته ورسېږو چې په سر کې د برخو ما هغه حدیث د نبي اسلام درته ووایي چې نبي اسلام ول په تاسو کې هېڅوک تر هغو کامل مؤمن نسي جوړېدلی چې زه دومرې ورته محبوب سم چې تر پلارو تر زویو تر ټولو خلکو تر اولاد تر هر څه تا ته محبوب سم بیا به نو ته کامل مؤمن جوړېدلی سي. الله دې موږ کامل مؤمنان کړي. الله دې د نبي علیه صلات وسلام پوره او حقیقي مینه موږ په زړو کې قایم او ثابت او دائم ولري. یو وخت یو طالب د خپل شیخ مبارک څخه پوښتنه وکړه چې زما ډېر فکر وي چې پیغمبر اسلام په خوب کې لیدلی وای خو نه پوهېږم چې زما د دې غوښتنې په مخ کې څه خنډ دی. اوس یې شیخ مبارک غواړي چې خپل شاګرد ته د دې ځواب
په عملي شکل کې ورکړي. نو شاګرد ته وویل چې ماښام زما میلمه یې. کله شاګرد د ماښام په وخت کې د شیخ کره ورغلی، نو شیخ د خوراک دپاره داسې خواړه ورته تیار کړي ول چې ښه ډېره مالګه یې ورګډه کړه. طالب چې کله ډوډۍ شروع کړله، نو د خوراک د بسولو هڅه چې به یې وکړه، نو شیخ به ورته ویل چې در آیه ښه خورای، او چې د اوبو غوښتنه به یې وکوله اوبه به یې نه ورکول، او بار بار به یې وخورو ته تشویقوی چې ښه یې در اخله، در واخله، ډېره در واخله. د ډوډۍ وروسته شاګرد د سختې تندې په حالت کې د شیخ د طرفه په خوب امر شو چې بیده سه. د اوبو غوښتنه وکړه، خو اوبه ځینې منع سوې چې یا اوبه مو ورته راوړي. نو شاګرد یې د سختې تندې په حالت کې دلې پرېښو، یو شیخ ځینې ولاړ. شاګرد ټوله شپه په داسې حال کې تېره کړه چې د ډېرې تندې څخه یې قریبه وه چې د غاړې رګونه پرېسي. کله چې سهار سو، شیخ مبارک ورته وویل مخکې تر دې چې زه تا ته هغه طریقه در وښیم چې پیغمبر علیه السلام ته په خوب کې ووینې، دا راته ووایه چې تا تېره شپه په خوب کې څه ولیدل. شاګرد ورته وویل چې ما تېره شپه په خوب کې بارانونه لیدل، اوبهان دي، ویالې مې لیدلې، څپان دریابونه مې لیدل، چې سترګې به مې ورلې اوبه به وې. شیخ خبره ور غبرګه کړله چې نیت دې رښتینی و، نو خوب دې هم رښتینی و. یعنې کله چې د اوبو غوښتنه په رښتیا وه، نو په خوب کې دې هم دغه دې اوبه ولیدل. خو که ستا د پیغمبر علیه السلام سره مینه هم په رښتیا وای، نو هغه به دې هم په رښتیا په خوب کې لیدلی و. خو زموږ ستاسې لکه مخکې چې مې وویل، خو دغه مینه مو داسې په رښتیا نه وي، داسې د خی د خولې سره کې خبرې. که موږ تاسې راسو حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته وګورو چې دا د نبي علیه السلام خادم تېر سوی دی، 10 کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه دی فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام سره مې داسې مینه ده چې هر کله وایي د شپې بیده سم، نو په خوب کې پیغمبر علیه السلام وینم. خو هلته مینه د نبي علیه السلام سره یې ډېره پیاوړې مینه ده او زیات محبت ورسره لري. نو هر کله دی مبارک وایي چې زه بیده سم، نبي علیه السلام په خوب کې وینم. دا روایت اوس په نبي صلی الله علیه وسلم او نور کتابونه راخلي. نو که موږ تاسې هم رښتیا په رښتیا او په صداقت باندې د نبي علیه السلام سره مینه وساتو او مینه ولرو، او الله دې رښتینې مینه د نبي علیه السلام را نصیب کړي او دایمي او ثابت مینه دې الله را نصیب کړي، نو بیا به هر وخت د نبي علیه السلام ملاقات وي. زما یو پیرزوینه، اوس زه وایم کله چې په دې کتاب احسن الشمایل کې د پیغمبر علیه السلام ښایسته صفات او پوره کامل ښکلاوې تاسو ته وړاندې شوې، نو آیا اوس داسې څوک شته چې د دغه محبوب نبي صلی الله علیه وسلم او ملاقات او دیدار ته شوق او هیله پیدا سوی وي؟ هغه ملاقات هم یو ساعت کوي د مال او د اولاد په بدل کې، چې مالونه به د سوړي او اولادونه به ختمیږي، بیا به ته نبي علیه السلام ویني. نو آیا دا د نبي علیه السلام و شوق او ملاقات ته مو شوق شته؟ نو صادق او رښتینی عاشق به په ځواب کې راته ووایي چې هو. نو دا هغه عاشق دی چې پیغمبر علیه السلام د ده په اړه 1443 کاله مخکې وړاندوینه کړې وه، چې په حدیث شریف کې نبي علیه السلام دا پوښتګویي کړې وه، چې هغه حدیث شریف حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل پر تاسې به داسې زمانه راشي والله چې زما لیدل به درته تر اهل او مال خوښ. دا روایت امام بخاري نقل کړی دی، او امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې بل روایت فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما په امت کې زما سره زیاته مینه چې لري هغه کسان دي چې زما وروسته به راسي، دا به یې تمنا او غوښتنه وي چې کاش موږ پیغمبر علیه السلام لیدلی وای، که څه هم د اهل او د مال په قیمت وي. نو که اوس موږ به دغه عاشق ته وګورو چې د نبي علیه الصلوة والسلام سره دی څونه مینه لري، د پیغمبر علیه السلام سره دغسې عاشقان شته چې نبي علیه السلام یې پیشګویي کړې ده، نو دا د پیغمبر علیه السلام سره داسې پیاوړې نبوي مینه لري چې د پیغمبر علیه السلام و پیغمبري ملاقات ته دونه تږي دي، که یې ټول مال ختم سي هم هیڅ پروا نه لري، او که د دې سره سره یې ټول اولادونه ختم سي هیڅ پروا یې نه پکېږي. بېشکه چې دغه عاشق د پیغمبر علیه السلام د دیدار او د ملاقات وړ او لایق دی. بېشکه چې داسې زمانه دا دراله چې زه او زما ورونه او ملګري دا تلوسه لرو چې ته مو لیدلی وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم.
محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته بیان د پیغمبر ښکلاو به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.